د نړۍ تر ټولو ځوانه صدراعظمه وټاکل شوه. دا چې دغه ځوانه صدراعظمه څوک ده، د کوم هیواد صدراعظمه ټاکل شوې ده، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د فنلنډ هیواد لپاره د نړۍ تر ټولو ځوانه او ښایسته صدراعظمه سانا مارین پرون دوشنبه وټاکل شوه. سانا مارین به د انترین پر ځای د فنلنډ هیواد لپاره راتلونکې اونۍ په رسمي ډول د صدراعظمي په توګه خپله دنده پیل کړي. دا به د نړۍ تر ټولو ځوانه او ښایسته صدراعظمه هم شي. د فنلنډ هیواد لپاره تر دې مخکې انترین صدراعظم و چې د روانې ډسمبر میاشتې په 3 نیټه یې له خپلې دندې استعفا ورکړه. د هغه سره ټولې کابینې هم استعفا ورکړه. سانا مارین به تر خپلې رهبرۍ لاندې 5 ګوندونه هم رهبري کوي چې د یادو ګوندونو ټول رهبران به ښځینه غړي وي. دا د نړۍ تر ټولو ځوانه صدراعظمه بلل کیږي چې په دې سره یو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. تر دې مخکې د اوکراین هیواد 15 کلن الکسی ګونچارو او بیا راوروستو یعنی د 19 کلنې نیوزیلندي میرمنې او جیسندا اردن صدراعظمې د نړۍ تر ټولو ځوانو صدراعظمو په هغه کې ریکارډ جوړ کړی و. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دې مطلب څخه خبردار او آګاه اوسي. مننه.